د سپوږمۍ تر کلي د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو اورېدونکو سلامونه او شپه مو بخیر. زه عصمتي یم او د ډمو خبریال ناول بله برخه مې درته راوړې. په تېره برخه کې تر هغه ځایه پورې رسېدلي وو چې کله خان د سایرې او د هغه د مور سره په ناروا یا جنسي اړیکو باندې بالاخره ژوند تېرولو او هغه یې د یو ځای نه بل ځای ته راکډه کړل، د دې سره چې ده به ګټه ترې اخیستله، خپل ملګري به یې ورته راوستل. نو دا چې دا کیسه نوره څنګه ده او نور به څه کېږي زه یې درته کوم. کله کله به له هغه سره یو نیم بل کس هم راتلو، خو خان به زه یوازې د خپل ځان حق ګڼلم او د هغه کس سره به زما مور مشغوله وه. مور مې هم دومره زړه نه و او ښایي هم خپل جنسي خواهشات لرل. داسې وخت راغی چې خان ته به په زوره ورتله او زه به یې د خان لخوا لرې کولم چې له خان سره یو ځای شي. داسې وخت به هم راغلو چې زه او مور به مې یو ځای له خان سره په یو تخت کې پرېوتو او خان د حرامي زوی به هغه کارونه کول چې زه یې نشم بیانولی. خبریال صاحب، ته به هم وایې چې یو جنۍ څنګه داسې خبرې کولی شي، خو دا د حیرانتیا خبره ځکه نه ده چې دا زما عادي ژوند و. له کومې جنۍ سره چې د ورځې 5 او 6 کسان سکس کوي، د هغې له بدنه خوند اخلي او نور د هغې لپاره دا کومې نوې او سختې خبرې نه دي. ښه راځم خپله کیسې ته. څو میاشتې تېرې شوې، خو پر موږ ګاونډیان نه پوهېدل چې خان دلته د څه لپاره راځي. که څه هم په سر کې به یې ګڼې پوښتنې وې چې د دوی ماما هره شپه دلته ولې راځي، دلته ولې وي، د شپې په زوره د سندرو غږونه ولې اورېدل کېږي، یا ولې له دې سره هره ورځ یو یا 2 کسه وي. خو بیا هم دا معلومات ورته نه وو چې له موږ سره څه کوي. یو شپه د ماښام 8 بجې وې، د موټر هارن واورېدل شو. مور مې دروازه خلاصه کړه. خان او یو بل کس له موټره راکوز شول. له ستړي مشي وروسته 2یم منزل ته پورته شول. دا کس د هغه کاروباري شریکوال و. لومړی یې په خپل منځ کې حسابي وکړه او بیا یې زما مور ته په اشارې وویل. ورور مې بېګا ته ښه خوشحاله که. مور مې هم وخندل. ویې ویل د خوشحالۍ لپاره دې څه راوړي او که هسې راغلی. هغه تکیه وهله، اوږده بشقي ساه یې وایسته، بیا یې لاندې اشاره وکړه. ویې ویل د موټر په شاته سیټ کې پراته دي. مور مې په یو منډه لاندې کښته شوه. له موټره یې بوتلونه راواخیستل. سړی هم ورپسې جوخت له کوټې ووت. خان خپل کمیس ویست او یو اوږده ساه یې واخیسته. ویې ویل څنګه، هغه ښایستو چیرته ده؟ ځواب مې ورکړ همدلته ده. په تخت کې راکښېناست. ویې ویل مړه، نن خو هماغه راته راوله، پرېږده چې نن د هغې له پېغلتوبه خوند واخلم. تندی مې تریو کړ. خبره مې ورغوڅه کړه. خان بس دی چې زه او مور مې ستا په خدمت کې یو، هغه پرېږده چې خپل ژوند جوړ کړي. خان یو څه په غوسه شو. ویې ویل ستاسو ژوند زه در جوړوم که نه؟ ته وګوره څومره ښایسته بنګله کش و پش. ما وویل داسې جوړول نه، د هغې داسې جوړول نه دي پکار، بس چې زموږ د را جوړ کړه ژوند. هغه په کټ کټ په خندا شو. ویل سمه ده، هېڅ خبره نشته، زه نو لاندې مې څه راوړي، خپله برخه ترې راوړه. زه به لاره روانه شوې نه وم چې خان له لاسه ونیولم، ځان ته یې را جوخته کړم او زما شونډې یو شېبه ښکل کړې. لاندې ښکته شوم. د مور د کوټې مخې ته په میز د ویسکي او بلیک لیبل 2 بوتلونه ایښي وو. له یخچاله مې د پیپسي بوتل راواخیستل او کوټې ته لاړم. خان په تخت غځېدلی و. ما دروازه بنده کړه. د کړکیو جالۍ پردې مې کش کړې. هغه خپل واسکټ ته اشاره وکړه. واسکټ مې ورکړ.
په جیب کې لاس ننویست، یو د سرو زرو ګوتمه یې راویسته او زما په ګوته یې کړه. بیا یې په خندا سره وویل ځه نو اوس ما په شراب او شباب ښه نشه کړه. په 2 ګیلاسونو کې مې شراب او پیپسي ور واچول. یو ګیلاس مې هغه ته ورکړ. هغه یو 5 زریز لوټ زما د ګریوان په درس کې راکېښود. بیا نو هر څه د خوندونو لړۍ ته لاړل. د شپې 2 بجې به وې چې په خان د خوب څپه راغله. زه هم خان حرامي زوی داسې په بد حال کړی وم چې نور مې سر نه شوی چې کولی، چې تر څو مې سترګې خلاصولې سهار و. په تخت کې یوازې پرته وم، خو هسې هم په بد حال وم. کوټه هم په بد حال پرته وه. هغه ګوتمه او کوم لوټ چې خان را کړی و هغه مې هم ډېر وکتل، خو زما د لاس نه یې ویستلي وو. نن شایستې د کالج داخله کوله. هغه هم کالج ته تللې وه. مور مې هم نه وه. په کور کې یوازې وم. لا به مې چای نه و څښلی چې د دروازې د زنګ غږ پورته شو. لا وسه مې هم نه کېده چې دروازه خلاصه کړم، خو چې زنګونه ډېر شول ورغلم. دروازه مې خلاصه کړه. یو وړ ماشوم په لاس کې 2 ګوتې کاغذ نیولی و. هغه مې ترې واخیست. لیک مې پرانیست. پکې لیکل شوي و چې دغه شمېرې ته زنګ ووهه. ستاسو په اړه به له ډېرو کیسو یوازې ته خبره شي، او که دې ونه وهه نو پولیس به هم خبر شي. زړه مې په ټوپونو شو. شیطان وسوسه را واچوله چې هسې نه مور مې هغوی له ځان سره وړي وي. ژر لاړم. خپل موبایل مې را واخیست. نمبر ته مې زنګ ووهه. د مقابل د لوري غږ شو. ما هم سلام پرې واچوه. ویې ویل څوک یې؟ ما ورته وویل ته څوک یې؟ هغه په ټلیفون کې بیا وخندل. ښه ښه ته خو زموږ ګاونډی یې. بېګا ما هر څه ولیدل او په موبایل کې مې ریکارډ کړ. په غوسه مې ترې پوښتنه وکړه څه دې ریکارډ کړل؟ هغه لږ چوپ و. بیا یې ځواب راکړ کوم څه چې تا له خپل ماما سره کول ما ټول د کړکۍ نه ولیدل او په موبایل کې مې ستاسو ویډیو ریکارډ کړه. زموږ د 2م چت کوټه او ستاسو کوټه مخامخ ده. مردارې چې دا کارونه کوي نو کړکیو ته خو لږ غټې پردې اچوه. موبایل مې پرې کړ. نو دا یو بله لانجه شوه. زما په موبایل کې بې واره زنګونه راتلل، خو ما نه غوښتل چې خبرې ورسره وکړم. بیا یې یو مسیج پیغام راولېږئ. پکې لیکل شوي و زه غواړم چې دا ویډیو اول پولیسو والا ته ورکړم او بیا یې په موبایلونو کې شیر کړم، خو یو خبره که چېرته زما غوښتنه ومنې نو بیا به دا هر څه محفوظ وي. د مسیج د ختمېدو سره یې بیا زنګ راغی. ښې بدرې مې ورته وکړې، خو هغه یې په مقابل کې وویل که یو ځل مې درته دماغ خراب شو نو کیدای شي چې ویډیو د فیسبوک او یوټیوب او نورو ته پورته کړم. پوښتنه مې ترې وکړه نو څه غواړې؟ ډېر ژر یې ځواب راکړ غواړم چې زه دې هم د 1 ساعت لپاره ماما شم او له خورزۍ سره مې مستي وکړم. څنګه دې خوښه ده؟ له قهره مې شونډې وچیچلې. بیا مې یو څو کنځاوې ور وکړې او ټلیفون مې بند کړ. څو شېبې مې سوچ وکړ. ما سره د هغه د غوښتنې د منلو نه بغیر بله هېڅ لاره نه وه. ټلیفون مې ورته وکړ او کور ته مې راوغوښت. له ځان سره مې پلان تړلی و چې همدا یو ځل چې هر څه یې خوښه وي ویې دې کړي، بس چې ویډیو یې ختمه کړه بیا به ورسره ګورم. ځکه زه هم اوس داسې وړه جنۍ نه وم. ما بغیر له خان له نورو ډېرو خانان پېژندل چې زما ښایست هغوی ته تابعداره و او په یو اشارې به یې دا هلک ژوندی ژړند ورک کړی وی. خو شېبې بلا نه وې تېرې چې زنګ وشرنګېد. دروازه مې خلاصه کړه. تور غنم رنګ او د جګ قد خاوند راننوت. ویې ویل ښه نو هغه د ماما خورزه ته یې؟ ورته ومې ویل ویډیو ما ته راکړه. هغه دیوال ته تکیه ووهله. ښه نو ته به ما له څه راکړې؟ ما ورته ویل اول ما ته ویډیو راکړه بیا چې ته څه غواړې زه همغه کوم. هلک په موبایل کې ویډیو راواړوله. لږ یې ما ته راوښوده. که څه هم داسې نه ښکارېدل چې دا زه یم، خو کور نه ډېره ښه معلومېده چې همدا کور دی او پاس کوټه کې سړی او ښځه
لوڅ مستیانې کوي. ومې ویل اول دا ډیلیټ کړه. هغه سر د نه په منظور وخوځاوه. بیا یې ورزیاته کړه اول به زما کار وکړې، بیا چې ته څه غواړې همغه کېږي. ناچاري وه. زه مخکې او هغه راپسې کوټې ته راننوت. یو خو هسې هم له بېګا ګډه وډه وم او بل د سپي له زوی سره نور هم ګډه وډه شوم. دوه نیمې میاشتې نثار خان له موږ کره نه راغی. له موږ سره چې څومره پیسې به هغه ټولې مو ختمې کړې، نوره د کور کرایه هم را سره نه وه زموږ. هغه بدمرغه ګاونډی به زموږ له ناچارۍ ګټه پورته کوله. هغه ویډیو یې پوره نه وه ډیلیټ کړې، ځان سره یې یو کاپي ساتلې وه چې د هغې په اساس به هره شپه زموږ په کور کې وو. کله نه کله به ورسره ملګري هم وو، خو دا سپي یو شپه هم نه قضا کوله. له ما نیولې زما مور روانې کله کله خو به یې د خان خویونه شروع کړل او د شایسته خواته به یې هم بد نظر ور اچوو، خو ما به سم د سپي زوی ترې جوړ کړ. خبریال صاحب، آیا دا د بې حیایۍ اوج نه دی؟ آیا دا د دې نړۍ د بدمرغه انسانانو هغه دویم مخ نه دی چې د شرافت په نقاب کې پټ ساتلی؟ چې یو لور او مور دې د شرابو په نشه کې له یو هلک سره یو ځای لوڅې لغړې وي. که به موږ له دغه کار انکار کوه نو ویل به یې چې ویډیو پولیسو ته ورکوم. د پولیسو نه خو زموږ څه بیره نه وه، خو د ډېرو په ځای د دې چې ډېر سپي را باندې ښکته پورته شي دا یو سپی راته ښه ښکارېده او مجبوریت و چې هغه څه غوښتل هغه مو کړي وای. له دغه بدمرغه نوره تر پوزې راغلی و. هغه ناولی ماما هم نه راته چې ورته مو ویلې وای، او دا د شخ سترګې زوی به هره ورځ څو ځله و هره ورځ راتله. څو ځله مو خان ته ټلیفون وکړ خو د هغه ټلیفون خاموشه و. موږ بیخي یوازې او بېلارې پاتې شو، ان چې د خوراک لپاره مو هم څه نه لرل، او کله کله به مو د مجبوریت له مخې ګاونډی هلک راغوښت. ایله اوس زما د مور په سر کې مازغه کار کړی و. مخکې خو د پیسو او رشوو تماشا په خوندو کې ډوبه وه، خو اوس ورته معلومه شو چې د دغه ډول کارونو انجام څه وي. ګله دا خو لا ډرامه نه ده تمامه شوې، ورپسې ډېر نور قصدونه هم شته. خدای ده چې نور به مو په لوټ شوې عزت څومره لوبې کېږي. دا هر څه زما د مور د غلطۍ نتیجه ده. هغه په خپلې کړې غلطۍ ډېره ښه پوهه وه، خو څه یې نه شوی ځکه اوس اوبله ورخه تېرې وې. آخر مجبور شوي وو چې له دې ځایه کډه وکړو. له یو خوا خو دغه مردارخور تنګ کړي وو او له بلې خوا د دومره جګې کرایې وس هم زموږ سره نه و، ځکه خان هم زموږ د لاس نه اخیستی و. یو ورځ مې چې مور راغله ویلې چې په رنګ روډ کې یې کور دره کړی. یو خو ګذره حال دی او بل دا چې له دې مردارخورو به هم خلاص شو. همدا مو چې وکړل کور مو رنګ روډ ته یوړ. اوس نو هلته هېڅوک داسې نه و چې مونږ وپېژني. په دغه وخت کې مونږ پیسو ته سخت ضرورت لاره، ځکه د کور مصرف او د شایستې د تعلیم پیسې ډېرې ضروري وې، خو له مونږ سره په غیر له 2000 کلدارو بل هېڅ هم نه و. له څه مودې وروسته مو مور کوم ځای کې کار پیدا کړ. هغه به هم هر سهار له کوره وته او ماښام به راتله. دا چې هغې څه کول زه پوره معلومات نه لرم، خو ښکاره خبره ده چې هغې به خپل ځان خرڅاوه، ځکه نه خو هغې تعلیم لره او نه کوم هنر او حکمت، یوازې سپین بدن یې و چې باید خرڅ کړی وای. ښه ګزاره مو روانه وه. زه په کور ناسته وم او شایسته به خپل کالج ته تلله، خو ما ته په کور یوازې ناستې هم خوند نه راکوه، ځکه زه اوس معتاده شوی وم. سګرټ، شراب او د مختلفو خلکو سره زناګانې زما عادت ګرځېدلی و. خو بیا هم ما به په ډېره هڅه دا وه چې خپل ځان کنټرول کړم او له دغه بد عادت څخه ځان وساتم. مور مې هم ویل چې نوره به نه وځې او په کور کې به د کور کار کوې، او ما هم دا هوډ کړی و. یو ورځ را باندې شیطان دومره راغالب شو چې بیخي تنګه شوم. حجاب مې واغوست او له کوره ووتم. تر ډېره په پښو روانه وم، خو هېڅوک مې په نظر رانغله. په رکشه کې کېناستم
او د صدر په لور روانه شوم. په صدر کې هم تر ډېره وګرځېدم. نه په ما کې دا زړه و چې یو چا ته ست وکړم او نه داسې څوک و چې ما ته ست وکړي. خو خیر تر ډېره د صدر په بازار کې هم وګرځېدم. بیا مې فیصله وکړه چې ډبګرۍ ګاټ ته لاړه شم. د رکشې په لټه کې شوم خو د رکشې په ځای کې راته یو ټکسي ودرېد. زه هم بې له کومې خبرې ورپورته شوم. ټکسي وان وویل چې چېرته ځئ؟ اوس نو زما سره له دې بله ښه موقع نه وه. ومې ویل ستا خوښه. د ټکسي وان خوله له ډېرې خوشحالۍ وازه پاتې شوه. ویې ویل ښه پوه شوم. ټکسي د بورډ بازار په لور روان و. ټکسي وان موبایل راویست، زنګ یې وواهه. ویې ویل څنګه سبچي دی؟ بیا یو شېبه د مقابل لوري خبرو ته غوږ یې نیولی و. بس حالات کنټرول کړه. زه هم د یو ښکار سره درغلم. ټلیفون یې پرې کړ. بیا یې ما ته په شیشه کې وکتل. پوښتنه یې وکړه د کوم ځای یې؟ ځواب مې ورکړ د همدې ځای یم. ویې ویل ښه ده مخ خو دې ښکاره کړه. ما هم بې له کومې خبرې مخ ور ښکاره کړ. د لیدو سره سم ټکسیوان مې په صفتونو شروع وکړه. د ډریور په صفتونو ماته د یوې مجلې یو لیکنه رایاد شوه چې پکې لیکل شوي وو که غواړې ښځه د خپل تاثیر لاندې راولې نو د هغې صفت وکړئ. بالاخره یو کور ته ورسېدو. هلته یو بل کس هم را پیدا شو. د ننوتو سره سم ټکسیوان رانه لاسونه چاپېر کړل. زه هم د خپل عادت ډېره مجبوره وم. بس ورسره خوله په خوله شو. بیا نو هغه څه وشول کوم چې زما شیطاني جذبو غوښتل. وروسته له دې مې بیا له ځان سره فیصله وکړه چې نور به هېڅکله هم له کوره نه وځم. د سپوږمۍ تر کلي درنو مینهوالو، زموږ د نن ورځې د ډمه او خبریال ناول په همدې ځای پای ته رسېږي. دا چې نور به په دې کومې ناکردۍ تېرېږي او د ژوند کومو سختو لومو ته به لوېږي، د سپوږمۍ تر کلي د ډمې او خبریال په بله برخه کې زه درته کوم. نو تاسو ته ښه شپه، د خوبونو ډکه شپه، پاک کلام مو مل او ملګری.